السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم ستنه کړې ده چې دا بعضې خلک چې مړه شي خلک یې پر قبرو باندې بیا شمعې لګوي یا پر جنازو باندې شمعې ږدي. دا د شریعت د نظره څخه څنګه دي؟ محترمه فقهای کرام وایي مکروه دي په هدیرو کې په دغو کې ورونه بلول بې له مصلحت. په هدیره کې توره شپه یې وروناکې جوړه کړي څه مشکل نشته. داسې خلک شمعې وروړي شمعې لګوي، دا حرام عمل دی. دا د هغه انسانانو سره مشابهت دی چې هغه د اور عبادت کوي. او دغه رنګه حدیث مبارکه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لعنت دی پر هغه خلکو باندې چې دی په زیارتو کې اورونه بلي، دغه شمعې او دغه بلاوي لګوي. نو دا ټول هغه اعمال دي چې الله جل جلاله نه په راضي کېږي. الله په دغه اعمالو باندې د انسان څخه ناراضه کېږي. فیض القدیر جلد 5 صفحه 204 او دغه رنګه موسوعة الفقهیه جلد نمبر 2 صفحه 121. او محترم د دې مسئلې تلوار کړی دی چې ژر را جواب کړه. محترمه زه مسایل جوابوم، تر وسه پورې جوابوم نه پرېږدم. دا اوس مې هم دونه ټینګ پر سر درد دی خوا مې راګرځي، دا ډېره درده څخه مې خوا راګرځي. نو خوب به نه راځي چې دا حج راغلی یم، نه ماسم خوب کړی دی میلمانه یا مسائل یې ما ژوند تاسو ته وقف کړی دی، ستاسو په خدمت کې دی. ته باور وکړه دا پرون وار کور ته ورغلم، دا خپل اهل راته وویل خو د شپې هم پر 2 بجې او پر 3 بجې راځې، د ورځې هم نه یې. دا د کور حق څه خو سړی کور یې پوښتنه وکړي شی ستا نسته. نو زه بیرته ځنه وتلم، بیا مې نو په دا فکر کې سو چې ورته ووایم چې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مبارک چې امیر سو د امت. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ډېر ښایسته و او ډېر ګلاوسه ګرځېدی. دا د ده چې کومه بیبي وه کومه ښځه وه د اکا لورې وه، خلکو به د ده وښیځ ته ویل الارمان یې مه لره. خو عمر بن عبدالعزیز شخصیت دی، خاوند دی. نو دی چې امیر سو بیا ورلی و خپل ښځې ته ویل 2 حقوق سول. یو د امت مسلمه مسؤلیت په غاړه کې راولید، یو ستا. نو دواړه نسم کولی، ته به یا حقوق معافه یا طلاق در کوم. نو هغه ودې ورته وویل چې ما خپل ټول حقوق در معاف دي. هغه و چې دا یې له بنګلې بیا راوایستله، په یو جګۍ کې دوی 2 ژوند سره کاوه. ستا پلار هم امیر تېر سوی، دا کم کور و کم شیان چې در کړي دي دا به شاید د بیت المال وي، راسه وقف یې کړو بیت المال ته. نو مې په فکر کې دغه و چې ورته ووایم چې زما ته 2 مسؤلیته متوجه دي، یو د خپل اهل او یو د امت. نو د امت و خدمت ته مو اوږه ورکړې ده، نو که ته خپل حق نه معافه یې نو د ژوند رخصت په سره واخلو. او واقعیت زه په کتاب اخته یم یا په مسایلو اخته یم، کتاب ګورم، زما شغل کتاب سره دی. نو هغه چې نور خلک خپل کور ژوند کوي، د ښځو سره مجلس کوي، د ښځو سره ناسته ولاړ کوي، هغه موږ نه ده کړی. که خو په کتاب اخته یو، کتاب داسې غم دی چې د سهار چا کور ته ورغلی بیا ټول شیان ځي پاتې، تر قبره به په کتاب باندې مشغول وي. د یو هم نه یو چې پردي یو، د یو هم نه یو چې یو مخ ورک کړي، خو د کور پوښتنه کوو دغونه شی نسته، هغه راوړو، تر اوسه هم پورې مو نه دي کریاب کړي.
او دا چې د امت خدمت یې صحیح ده، دا به معنی کړي چې د شپې پر 9 بجې زه پرېوځم، د شپې پر 2 بجې ځم بیدار شم. دا به معنی کړي نه که نور خلک د ماینې پر څنګ ډوډۍ خوري، ما ډېر وخت کتاب په لاس کې ډوډۍ خورم. نو محترمه خدمت کوو، ستاسو په خدمت کې یو تلوار نو مه راباندې ږده، په دا نو درد راسي چې مې دونه ځان در سره ستړی کړی دی او هم بیا خبرې راته کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.